دو گناهونه داسې دي چې تر مرګ نه اول الله سزا ورکوي خامخا په دنیا کې ورکوي دی دغسې مړ کېدی نشي البغي وعقوق الوالدین التم دا راغی یو ظلم دوم د مور او پلار نافرماني د هغو سره بدسلوکي دا دوه داسې ګناهونه دي چې د دې سزا الله په دنیا کې ورکوي نصلي علی رسوله الکریم اما بعد دنیا دار العمل ده آخرت دار الجزاء ده دنیا دی عمل جیده شو عمل کوي بد عمل کوي او آخرت دا دی شو او دی بد عمل دی جزاء او دی سزا ورځ ده د انسان د نیکیو او د ګناهو سزا او جزاء دی اصل مقام اصل جید آخرت ته ځینې نیکی او ځینې ګناهونه داسې دي چې د هغو جزا او سزا تر مرګ نه اوله د آخرت نه اوله په دنیا کې الله رب العزت بدله ورکوي خامخا یې ورکوي وعده ده د الله تر مرګ نه اوله الله د هغو کارو بدله په دنیا کې انسان ته ورکوي هغه ګناهونه چې د هغه بدله د هغه سزا الله په دنیا کې ورکوي یو غټه ګناه عظیمه ګناه هغه د مور او پلار د والدینو نافرمانی ده له هغو سره بدسلوکي ده د هغو خفه کول ده د هغو خدمت نه کول ده الله رب العزت قرآن کریم کې هر جای په جای چیرې خپل حق بیان کړی هلته د والدینو حق بیان کړی فوراً بعد حقوق العباد کې د الله نه بعد په حقوق العباد کې د بندگانو په حقوقو کې تر ټولو عظیم او چت حق دا د مور او پلار وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اتا رب فیصله کړی ده چې عبادت به صرف دی هغه کوي او له مور او پلار سره به د احسان او د ښېګړې معامله کوي دغه رقم ان اشکر لی ولوالدیک اما شکر ادا کړ خپل مور او پلار شکریا ادا کړ دغه رقم الله رب العزت فرمای ووصینا الانسان بوالدیه الله دا نه وی چې زه امر درته کوم الله فرمای وصیت درته کوم کلک او ټینګ حکم چې مضبوط امر چې دیغه لپاره په عربي کې د وصیت ټکی استعمالي الله فرمای موږ انسان ته کلک او ټینګ او مضبوط امر کړی ده چې دی به خپل مور او پلار سره د احسان او د ښېګړې معامله به کوي آیتونه ډېر دي نبی علیه الصلاة والسلام په خپل احادیثو کې صرف مثال درکو بخاری شریف حدیث ده عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای صحابه سوال وکړو ای دی الله رسوله تر ټولو نه بهترین او افضل ترین عمل څه شی ده تر ټولو عظیمه نیکي څه شی ده الله رسول فرمایل الصلاة علی وقتها په خپل وخت باندې لمونځ کول ثم صحابه فرمایل بیا الله رسول فرمایل بر الوالدین مور او پلار حق مور او پلار سره احسان ځکه چې لمونځ دی الله حق ده او په بندگانو کې تر ټولو چت حق د مور او پلار د بر الوالدین دغه رقم بل حدیث ده دا د نیکی اړخ ده بدی او د ګناه طرف ته نبی علیه السلام فرمای الا انبئکم باکبر الکبائر چې دا څومره ګناهونه دي کبیره ګناهونه دي په کبیره ګناهو کې چې کومه غټه ګناه ده کبیره ګناه ده صحابه فرمایي یا رسول الله کومه ده الاشراک بالله تر ټولو عظیمه ګناه دی الله له ذات او صفات او افعال پیغه کې شرک کول دا دی الله حق دی الله په حق کې حق تلفی کول بیا نبی علیہ السلام فرمایل حقوق الوالدین مور او پلار نافرمانی کول د شرک نه بعد عظیم ترین ګناه دا د مور او پلار نافرمانی کول مور او پلار نافرمانی دې څومره سزا ده دې سنه ست صرف به طور مثال ز تاسو ته یو څه
یو څو خبرې ږدم. تر ټولو اوله سزا یې دا ده، امام بخاری رحمت الله علیه ادب المفرد کې، امام ترمذی، ابو داود، ابن ماجه، نور محدثینو دا احادیث نقل کړي دي. اثنتان يعجلهم الله عقوبتهما في الدنيا. دو ګناهونه داسې دي، مختلف ګناهونه دي، مختلف احادیث دي. په دې حدیث کې فرمایي دو ګناهونه داسې دي چې تر مرګ نه اوله الله سزا ورکوي، خامخا په دنیا کې ورکوي. دی دغسې مړ کېدی نشي. البغي وعقوق الوالدین. التم دا راغی یو ظلم، دوم د مور او پلار نافرمانی، د هغو سره بدسلوکي. دا دوه داسې ګناهونه دي چې د دې سزا الله په دنیا کې ورکوي. نو یو نحوست یې دی چې د دې سزا دا خامخا په دنیا کې پیدا کېږي. که سړی توبهګاره نه شي، راضي یې نه کړي، خامخا به د دې سزا دی پیدا کوي. دا به دی له دنیا شي. دا د الله او د رسول وعده ده. دوم دې نحوست شاید د الله رسول فرمایل، مشکات حدیث ده، ملعون من سب اباه ملعون من سب امه. هغه سړي باندې د الله لعنت وي څوک چې خپل پلار ته بد وایي. په هغه سړي باندې د الله لعنت وي کوم سړی چې خپل مور ته بد وایي، ځواب ورکوي، بد زبانی کوي، بد اخلاقی کوي، بد رد ورته وایي. الله په داسې خلکو باندې لعنت ویلی ده. کوم سړي باندې چې الله لعنت ووایي، د هغه ژوند، دا ژوند د هغه جهنم شو، هغه ته یو چرم پناه نه پیدا کېږي. کوم سړی چې د الله په لعنت کې مبتلا شو، ازراو کال عبادتو د شیطان، عظیم علم له شیطان سره د الله چې لعنت مستحق شو، نه هغه علم په شمر ورغه، نه د زراو کال عمل په شمر ورغه. نو دا دومه سزا ده چې د الله په لعنت کې د ژوند تیری. درېمه سزا د دې سړي دغه ده، نبی علیه السلام فرمایي ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیهن. درې دعاوې داسې دي چې د هغو په قبلېدو کې هیڅ شک او شبه نشته. په هغه کې یوه دعاء الوالدی علی ولدی، یو د مور او پلار شیرا، که دعاوي او که شیراوي، چې کله دی د خپل اولاد باره کې وکړي. مور او پلار شیرا نه کوي، په ځان یې تېروي، شیرا نه کوي. خو که شیرا ونه کړي، خپله ژبه دی ونیسي، د ده د زړه چې کومه عهده، دغه عهد د الله عرش ته ډایرکټ رسي، بغیر د رکاوټ نه دا رسېږي. نو په هغه کې یو چې کوم هغه ده، هغه د شیرا د انسان دنیا او آخرت تباه کوي. دغه رقم یو بل هغه د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما حدیث، کوم سړی نه چې مور او پلار ناراضه وي، مور او پلار له هغه نه تنګ وي، مور او پلار د خفه کړي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي هر بنده چې کله سحر کوي، یصبح من اصبح وکان مطیعا لله فی والدیه، کوم سړی په دې حال کې ورځ سحر کوي چې د ده مور او پلار له ده نه راضي، دی د هغو خدمتګار، اصبح بابان مفتوحان من الجنه، جنت دوه دروازې دی په ځان خلاصوي هر سحر. او که یو ژوندی یوه دروازه. او کوم سړی په دې حال کې سحر کوي چې د ده مور او پلار له ده نه ناراضه دي، یو یا دوه، دی په ځان باندې د جهنم دوه یا یوه دروازه خلاصوي. دا نحوست ده. کوم سړی چې په ځان باندې د جهنم دروازه خلاصه کړه، بیا د دنیا مزه، دنیا خوند، دا بیا دی نسي لیدلی. او غټه سزا یې شاید حدیث دا وایي، مسند امام احمد حدیث ده، من احب، په یو کې ده من سره ان یمد له فی رزقه، کوم سړی چې دا غواړي چې د هغه روزي ډېره شي، د هغه په عمر کې برکت راشي، نو هغه ته پکار ده فلیبر والدیه ولیصل رحمه، دی د خپل مور او پلار سره ښېګړه شروع کړي، او دی د له خپل عزیزانو، قریبانو، رشتهدارانو خپلوي د دی برابره کړي، جوړه دی کړي، خپل له خپلوانو سره د احسان وکړي،
په دې باندې د رزق او د عمر واده ده. دې په خلاف منفي اړخ یې شاید کوم سړی چې د مور او پلار نافرمانی، مور او پلار له هغه ناراضه وي، د هغه سزا دا ده د هغه د عمر نه الله برکت واخلي، د هغه روزي الله تنګ کړي، د هغه د ژوند سکون الله پاک ختم کړي. دا د الله او د رسول واده ده، الله د هغه ژوند تنګ کړي. بیا که په ظاهره باندې له هغه سره د دنیا اسباب وي، خو دغه اسباب د ده ژوند نور تنګ کړي، نور یې خفه کړي، نور هم په ټینشن کړي، نور هم په پریشاني کې. دا نقد سزا ده چې د مرګ نه اول الله په دنیا کې ورکړي. د نبی علیه السلام صحابي ده، دا خبره یاد ساتئ. په رب مې دې قسم وي، یو سړی ملا ده، امام ده، مفتی ده، پیر ده، مجاهد ده، تبلیغي ده، په رب مې دې قسم وي، دی حاجي ده، دی سخي ده، دی لمونځګزاره ده، دی نفلونه کوي. په رب مې دې قسم وي چې تر څو دې د مور او پلار له هغه نه ناراضه وي، دوی یو عمل دی الله دربار ته قبولیت نه پیدا کوي. نبی علیه السلام صحابي ده، حضرت علقمه رضی الله تعالی عنه صحابي ده د نبی علیه السلام. نبی علیه السلام سره لمنځونه کوي، مسجد نبوي کې لمنځونه کوي. صحابه راغله یا رسول الله د علقمه زړکدن شروع ده او دی کلمه نسی ویلی، موږ کلمه ورته وایو، کلمه یې په ژبه نه راځي. نبی علیه السلام چې کله ورته راغه ورته ویل علقمه کلمه ووایه، د علقمه ژبه بنده وه. نبی علیه السلام وفرمایل مور او پلار څوک یې سته؟ و یا رسول الله مور یې ژوندۍ ده. مور یې راوبلله. نبی علیه السلام پوښتنه ترې وکړه دې علقمه سره، علقمه له تا سره ژوند څرنګه و؟ تا نافرمانه خو به نه یې، تو خو به تېر خفه نه یې. و یا رسول الله ډېر عبادت ګزار و، ډېر نیک و، او ما ته یې بد هم نه دي راسولی، نه یې په ژبه باندې نه یې په عمل سره، خو یوه ګیله مې ده یا رسول الله د ښځې په مقابله کې د ما عزت کم. صرف دا خبر له خولې هم څه نه دي ویلی، خو دا ښځه یې معتبره کړې وه، دا ښځه یې معززه وه. نبی علیه السلام وفرمایل علقمه کلمه نسي تېرولی چې تر څو تا دې ته معافي نه یې کړې. صحابي ده د نبی علیه السلام، لمنځونه په نبی علیه السلام شي، پاکه زمانه ده، تکلیف یې هم نه ده رسولی، په ژبه یې هم څه نه دي ویلی، خو د هغه نه باوجود د مور خفګانه کلمه د ده په ژبه باندې رکاوټ وګرځېد. ابو دردا رضی الله تعالی عنه یو اوچت صحابي ده، یو عالم صحابي ده په صحابو کې. نبی علیه الصلاة والسلام ته راغی یو کس، ابو دردا ته یو کس راغی، ورته ویل وایي ابو دردا ما مور ده، ما مور ما ته وایي چې خپلې ښځې ته طلاق ورکړه، ما مور د ما له کډې نه تنګه ده، بد اخلاقه ده، زه به چلی او د ما مینه ده ورسره، زه څه وکړم؟ مشورې ته راغلی. نو د موږ غوندې سړی و، هغه به ډایرکټ ورته ویلي چې طلاق ورکړه، واجب ده، داسې وخت کې واجب ده چې که جرم د ښځې، قصور د ښځې، ظالمه ښځه یي، هلته بیا د مور حمایت کول، د مور او پلار امر منل دا واجب ده، دا فرض ده. ابو دردا رضی الله تعالی عنہ یو حکیمانه ځواب ورکوي، وایي زه نور نه درته ویم، سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د الله له رسول نه دا خبره خپله اورېدلې، حدیث یې ورته تېر چې پلار الاب من اوسط ابواب الجنه، جنت منځنۍ دروازه، منځنۍ ګیټ د جنت دا پلار ده، د جنت منځنۍ دروازه دا پلار ده. اوس د تا مرضي ده، ان شاء فحافظ علیه، دا دروازه ته حفاظت یې وکړې او ضیع او که ته ضایع کړې، یعنې ورته ویل چې او لکه یو حدیث کې نبی علیه السلام صحابي ورته ویل یا رسول الله مور او پلار څه حق لري؟ نبی علیه السلام وفرمایل هما جنتک او نارک، مور او پلار د تا جنت هم دي او د تا جهنم هم دي. هغه حدیث کې راځي، ترمذي حدیث ده، 15 علامې په یو حدیث کې دی الله رسول ښوولې د قیامت علامې، په هغه کې یوه علامه دی الله رسول دا وفرمایل اطاع الرجل زوجته وعق امه، دی به د خپلې ښځې غلامي شروع کړي او د خپلې مور نافرماني به کوي، د ښځې به غلامي کوي، د مور به نافرماني کوي،
او نبی علیہ السلام فرمایل چې ادنا صدیقه و اقصى اباه ملګری هغه به ځان ته نږدې کوي او خپل ملګری به نږدې کړي پلار به لرې کړي ملګري لپاره ټیم سته هغه ته وخت ورکولو ټیم سته له هغو سره د ناستې ټیم به وي پلار لپاره به د سره ټیم نه وي دا د قیامت علامه د نبی علیه السلام شوی ابن ابي دنیا مشهوره امام تیر سوی ده مشهوره امام هغه فرمایي د امام مجاهد رحمت الله علیه په حواله سره وایي زه په لاره باندې روان وم په یو قبرستان باندې له یخ قبرستان نه قبر پرې شو یو خر راووت او د خر غوندې اوازونه یې ولګول او دا خر واپس بیا په قبر ننوت زه حیرانه شوم قبرستان ده د مسلمانانو قبرستان ده خر راوځي او بیا په قبر ننوځي خلکو نه مې پوښتنه وکړه خلکو ویلې حیرانه کې زما تا نن ولیده دا د همیشه نه دغه حال ده دغه جرم چاو وایي مور به کله خبره ورته وکړه ده به په ځواب کې ورته ویل چغې مه وایه وایي غږ دې داسې ده لکه د خرې غږ دې لکه د خرې داسې ده مور یې اشاره ورته وکړه مړ شو هر مازدیګر دا قبر یې پټاویږي خره په شکل باندې دی راوځي بیا کې ننوځي الله کله کله د عبرت لپاره د پند لپاره دا احوال خلکو ته ښکاره کوي مور او پلار څه حق لري ما درته وویل مشهوره محدث ده مشهوره حیوه بن شریح رحمت الله علیه مشهوره محدث په زراو علما ناس به کاغذ او قلم به په لاس کې استاد به خبره کول حدیث به بیانول دلایل به ورکول شاګردانو به لیکل مور یې راغله په درس کې جومات کې راغله ورته ویل قم فاعلف الدابه اعلف الدجاجه جګسه دلته ناست ورسالته مرغۍ چرګو ته دانه واچو نه له خولې ځواب مور یې زه په درس ناست یم زه خو داسې شاګردان دي زه خو په داسې کار اخته یم جګ به شو چرګو ته به یې دانه واچوله بیا به په هغه جنه به درس شروع تر دې نه به بل مصروفیت څه شی مګر د مور خبره دې نافرماني ونسي ابن عون رحمت الله علیه مشهوره ولی مشهوره امام مور خبره ورسره وکړه په خبرو کې بغیر د قصد نه بغیر د ارادې نه غږ یې وکړو ځواب یې ورکړ اواز یې تر مور پورته شو صرف په دې خبره باندې 2 غلامان یې آزاد کړو دې په فدیه او په کفاره کې 2 غلامان آزاد کړ امام اعظم رحمت الله علیه موږ د هغه مقلد یو مور یې ورته وویل وایي دا مسله څرنګه ده د خپل امام اعظم ده ورسره پلانکي ملانه پوښتنه وکړه هغه عالم بیانونه به یې کول مشهوره به دا یې نه ورته وویلل چې زه امام یم د هغه چې کوم عالم ده دی هم له ما پوښتنې کې ولاړی له هغه نه یې مسلې پوښتنه وکړه هغه ورته وایي ته خو امام د زمانې او ما ته هم نه ده معلومه امام صاحب هغه ته مسله یې روښوله بیا له هغه د هغه مسله په خولې باندې واورېدله وایي نه د ما مور راته ویلي دي الله پاک دا دومره درجه چې ورکړه د مور د خدمت په وجه لکه نورې نیکۍ چې آخري خبره درته کم د دې زمانې واقعات ډېر دي ما درته ویل الله په دې دنیا کې الله سزا او جزا قانون چلوي له دې ګناه سره مولانا عبدالشکور دینپوري رحمت الله علیه دی د پنجاب مشهوره عالم تیر سوی ده چې وطني پنجاب یو ځای ده د وی زه یو بیان ته روان وم یوه ندۍ وه ندۍ خواته کټ لګېدلی و په دې کټ باندې یو سړی پروت ته او یو مرداړه کمبله یې په ځان اچولې وایي زه چې کله ولیدم غږ یې راوکړو چې ملا صاحبه لې رایسه چیرې روان یې بیان ته روان یم وایي ما ته یې ویل د ما خبره واوره او دا د ما خبره په بیان کې خلکو ته وکړه چې پند واخلي څه خبره دې ده وایي زه به لوفر وم شپه به مې د باندې وله مور به مې نیمه شپه په دروازه کې ولاړه وه یوه ورځ زه راغلم ناوخته مور مې راته ویلې چې چیرې ورکې خدای دې هدایت درکړه زه دې هم په تکلیف کړی یم وایي زه په غوسه کې ولم چپله مې راواخیسته د سر مې مور واله وایي مور مې په هغه ځای کې سوال وکړو پروردګاره ما له دې دنیا واخلې په سبا مې مور مړه سوه وایي چې مور مې مړه سوه په دغه شپه باندې زه ویده وم ګنټه بعد مې خوب خراب سو راجګ سوم روان یم پښه مې له یو شي سره ولګېده معمولي وینې سوه ما ویل ګیز به یې ډاکټر ته یې ښکاره کړ ډاکټرانو چکرې شروع اخر کې دا پښه را پرې کړه پښه پرې کېدلو نه بعد اوس د ما له د هغې پښې نه نونه بهیږي او بویونه یې خیږي
مچان را باندې بڼیږي، مور مې ولاړله، خلکو مو ایستلم، مړی مې هم څوک نسته، د خبرې هم څوک نسته، نږدې هم څوک نه راځي. دا د ما د مور هغه شعرا ده چې ما په دې دنیا کې ولیدله او الله قبوله کړله. نو خبره مې دا درته کوله که دینداره یو، بزرګان یو او کله دینه لري یو، د هرې جزا او سزا موږ ټول ګناهګار یو، موږ ټول ګناهګار یو، د الله مجرم یو، خو په جرم کې فرق ځینې ګناهونه داسې الله یې بیخي نه برداشت کوي. نو خبردار خبردار خبردار، د الله رسول 3 وارې وفرمایل، د مسلم صحیح حدیث ده، رغم انفه رغم انفه رغم انفه، ذلیل او رسوا دي سي، ذلیل او رسوا دي سي، ذلیل او رسوا دي سي. صحابه وفرمایل من یا رسول الله، دا بدبخت څوک ده؟ د الله رسول وفرمایل من ادرک والديه، چا چې خپل مور او پلار ژوندي دي او بیا د هغو د خدمت په وجه لم يدخل الجنه، د بیا هم جنت ونه ګټئ. داسې سړی د ذلیل او رسوا سي. کوم سړي باره کې چې د الله رسول شعرا وکړي، د هغه ژوند به څه ور ښایسته شي. نو خبره مې دا درته کوله که د ودو والیو او که بغیر د ودو والیو، ښځه خپل حق لري، د هغې خپل حقوق دي او د مور خپل حق دی، د پلار خپل حق ده. کله د موږ له وجه مور او پلار ناراضه نشي، کله د هغو حق تلفي ونیسي، دا داسې دعا ده الله رب العزت دا قطعا نه معاف کوي. په دنیا کې الله بیا دغه سزا راولي. وخت ختم شو، وخت مې ډېر واخیسته، واقعات ډېر دي په دې موضوع باندې. الله رب العزت دې موږ ټولو ته په دې خبرو باندې عمل نصیب کا او په صحیح معنی باندې د مور او پلار سره احسان، سلوک، ښېګړه او د دوی حقوق پوره کولو توفیق نصیب کا.